السلام علیکم ګران شاګردانو ولادي بک چې روغ جوړ بس راځه د نن سبق ته د نن سبق چې دی بیا هم یو ډیر مهم سبق دی هغه دا چې انګریزي جملې دي ډېرې کوچنۍ لنډې جملې خو بیخي ډېرې استعمالېدونکې دي په ورځني ژوند کې په څلورو ساعته کې بیخي ډېرې زیاتې استعمالېدونکې داسې جملې چې موږ هر ګړی ورسره مخامخ کېږو داسې د سپیکینګ دپاره دا رقم جملې زده کول ډېرې لازمي دي دا ستاسو د سپیکینګ پریکټس دی تاسو سبا بیا هر کله هر ځای خبرې در چا سره کولی شئ راځئ راسره وایاستئ معنا هم زده کوئ تلفظ یې هم زده کوئ let me see ته راځئ وګورم یا اجازت راکړه چې وګورم that is too early اوس ډېر وختي دی یا دا ډېر وختي دی I am in trouble نه trouble زه په مشکل کې یم don't be silly بیا کله مه جوړېږه بېوقوفه مه جوړېږه just call me خالي ما ته ټلیفون وکړه صرف ما له ټلیفون وکړه یا صرف ما راوغواړه خاص کر په ټلیفون په ذریعه I will text you زه به تا ته خط پرېږدم یعنې زه به تا ته د خط په ذریعه باندې جواب درکړم یا خبر درکړم ټکس معنا خط Did you get it آیا ترلاسه دې کړې حاصل دې کړې I don't know زه نه یم خبر زه نه پوهېږم drop me home ما کور ښکته کړه ما کور شوه کړه نه موټر څوک سپوري بل ملګري ته ما کور ته شوه کړه is it possible آیا دا ممکنه ده امکان لري how much is this دا په څو دی don't abuse him دا ته ښکنځل مه کوه use your brain خپل دماغ استعمال کړه وجنګوه where were you ته چیرې وې you are impatient ته بې صبره nice to meet you ښه دی سره ومېلیدل یا ته سره وینم nice to meet you are you coming آیا ته را روان یې it doesn't matter دا مشکل نه دی مسله نه ده مننه دا زموږ سبق تر بل سبق ښې چارې کوم سبق خوښ وي ویډیو لایک کړئ الله حافظ